داسې خبرې څوک نه کوي ناجایزه خبرې کې نو څه پوره خو مې دا نه ونه خوړه د خدای نیکبخته دا خو نو اوس یې په پوره باندې راتلم او دومره خبرې دې راته وکړې وایم دا خله چې هغه لالا مې نشته ښه اسلامي ګوره هغه هم دماغ تیز دي اوس به مې د لښتي کې منډلې وباسلې پوه شوې که نه او زه د چرګو غږ نه یم ښه ما خو ستاسو نه چرګه نه وه پټه کړې خو ما د خپلې ترور نه چرګه را پټه کړې وه نه رښتیا ما چې په پیسو اخیستې وه ښه او بله خبره واوره ما د سوپیدار نه پټول ښه چې تا وي چې ستا د واده د لرګو د وجې پاتې ده تر اوس خیال دي دا واده لرګو د وجې پاتې وایم زه ځمه او اوس بابا سره دا خبره سپینوم چې ما ته خلک پې غرونه کوي او ته دغلته په ارام ناست او زما نوم به ډکې دی او زه چې وپېغیر شم بیا نه پیدا کېږم درالم صدقه نه دي تا پسې چې کوم دی که نه په ګرځېدو باندې زما دا خپې ماتې شوې خپې چې دی که نه راوتې مو په دې مېرو کې ګرځم په دا پسې چاته روک شوې مې دا راته ووایه وایم جاجي ګوره ستا خپې خو سمې دي ته مې ماتې شوې وای صدقه نه دی نو داسې څه دی که نه چې دا خو یو مثال خلک ورکوي که نه لکه ستړي شي خلک د زیاتو نو دا وایم که نه زه تا پسې دا وتې یم غابي اوږې ولاړ دي که نه نه د ګیا غم شته نه د چای روټۍ غم شته هېڅ هم نشته باید ګرځې هغه به هم پته نه لګي واه د ګیاګانو غم مې د دې سره شته او زما د واده غم درسره نشته نه ته اوس تا څه تویه که تا زه واده وکړم وایم داسې کار دی که نه چې ګیاګانې به دلې هله راوړم که نه چې ما یې واده وکړي نه کوم ډله واده واده یې ډله وکړم هله داسې ګوره نو هسې ته دا انصاف په تا ته زه دلته په پولې راتلم که نه نو اوس د چا نه به پول هم نشم راتللی وایي دا زما سوپیدار وپټې اجازه صدقه نه نی ته خو چې کوم دی نو ګیا نشې راوړې نو ته به هغه سوپیدار څه دا پټ کې هغه دا مطلب ما ته وویل وایي تا له پلار واده نه کوي وایي ستا واده د لرګو د وجې پاتې دی او زما د سپودار پکې پټ نه کړي به خبره خو یې لږه ټیک وه که نه لکه به چې موږ د لرګو د وجې فرنیچر به د چا نه جوړو که نه نو د لرګو د وجې خو پاتې ده خو دا خبره چې که نه ده چې ستا د خلک په لارو کې پېغور کوي ما له پېغورونه را کوي که نه ما له پېغور را کو نه دا خو خبره نه ده نو به داسې څه وکړې که نه چې بس نن و بس توکل کوو صحیح ده داسې څه به ته وکړې که نه چې عمرزو ته به لاړ شې عمرزو ته به لاړ شې او د عمرزو په بازار کې به تپوس وکړې د لرګو د تال ټیک شو که نه چې هلته وچې د لرګو تال نو یو طرف ته به ګلخان ټیکهدار وي بل طرف ته به ګوهر ټیکهدار وي نو بس خوښ پکې خو دې تا خو یوازې نه لېږم نو ولې کلي راسره لېږي د سرخوړلې یو شته په سپېږي نو دوست پسې نه پېږم اصلي هم دا یا بدن سره بوځم که نه نو دغه خو څه دی که نه زه خو تاته وایم چې ته په ټانټه او په لرګي کې بلق نه شې کولی بس دا بدن ته دا بوځې هغه ته به ووایې چې لرګي چیک که چې د کوم سړي لرګي چې کوم دی خو ریټ کې هم خو لوکتې کې دی مړه دا دې ښایي د کلکسینجو منجو والي روبېړم نه چینجو والی لکه بچې د فرنیچر پیسې یې سره ډېرې وي ته راځه چې زه کوټه خبره وره مړه دا نکاح به یې راله مخکې تړلو بیا به لرګو سره ګورو نه دي خلک چې کوم دی اول نور شرایط برابرې نه ته پکې اوس څه کوې ما نه چې چینجنچین دي که نه دي دا ستا د پلار د واده نه دی پخواني بو ښه دا خو دا د ټوټې دي ته ورته وګوره بلکل رګمال هم پې کار نه کوي السلام علیکم وعلیکم سلام ورور څنګه ښې ښې ټیک ټاک دا راته ووایه چې دا لرګي د چا دی دا دې زه مالک یم که نه بس د الله نه بعد زه مالک یم ښه شکر دی چې ته مالک یې زموږ یاره لږ لرګي د فرنیچر دپاره پکار دی نو فرنیچر له واده کوې دا مې د کشر ورور واده زما واده یې ماله دا سنت یې شوی دی یا خدایه پاکه ته د په سنت څه کوې نو چې سنت شوي نو ما وله واده کوو که ناسې چونې شنکار شي دا پیدا شي داسې دی دا شیبره ته به یې ونه هغې سره چې کوم دی نو پیټ تک مرض به ته لګي که هغه پیټک دی دغه پیټک هلکه داسې کار وکړه ټوټې وګوره وګوره مامازه لاس ته ونیسي زانګو ویم چې پیسو ته شي که نه نو د تنخوا نه 2 ورځې مخکې راځي دا څه وکړم دا اوس سري دا کار داسې دی دا وګوره دا څومره خړ شي خدای دې تباه کړي چې دا څومره پاک هغه عمر مونږ ګاک راځي الا لا شبه دا ګاک دې خو راوړه دا لري ورغله شبه دې نو بس وره دا راته پلاران شو
پکې ګورې لاندې کډې چینجو خو پکې نشته دا چټ کا دا چټ کا څه کاله کوې څه کوې ګوډا ویم دا دوکمار دي دا لږ غون ډډ دي دا والله چې دې ویښتونه دې ور یو شو یاره چې موږ د موږ لرګي په کار دي څنګه سره له صحیح لرګي دا کوم چې صحیح په نیچر ته جوړ کې دا لرګي ډډ دي بس راځه چې موږ صحیح مونږ جګړه والے نیو ښه اوس هغه بربرې کېلې را دغه مالک دی او چې څو زری دی ګوره په سړک خو لګې واپس یې راولم دا خو راشنې سترګې روښه ډولاپې ډوډۍ راتښتې وي زه به له ګاک راولم او اوس یې په میدان باندې پرېښودو کو نه پرېږدم دا کار وکړه لکه خدای دې بېهونه وکړه پرېږده سلام علیکم خبر نشته دا لږ داسې بدتمیزه غوندې دی سلام علیکم جی څنګه لګي دا ما د ورور واده دی روان اتوار نه دا څنګه پکې کوم دا خدای ستاسو چې لکه بس زبردست او دا چې ماشوم د پیټ تک مرض او خدای په خکل دی مړه یاره شمیر چې کې مې سمې غلې ما ګاکې دا په بابا الګا دا زما زه تر پرېرا دا زمين دې نه راوستو څنګه سره زه نه راوستو ورګه پرېرا ته ورګه ته سرول کا راځي واستا ما سره دښمنی دلته شروع کړې ده چې ته زما دا کاغه نه دا زما ډېره غټه بیزته خبره نه ورا دا ماته دښمنی سره ورا دا مارکیټ ته صبر وکړه صبر غلې ورته دغه شنټه دا څه کار دی ورا یو ځکه اوس پرته ته له 200 روپیا ولا فوټ ورکې زی ولا په 300 ورکې دا خو ته ماته مارکیټ چل مې یاره دا موږ په مارکیټ کې څه کار دا موږ ارزان لرګي په دې ته له 200 روپیا خو زی در په 300 نه خنره چې خدای شته جوړستان نه کا ته یو نیم سلی ورکا او دا یو نیم سره ورامل یاره زه شکوم باقی را مارکیټ ختموم زما په 100 روپیا پټ شو ورګه خبره زما موره تا په 100 روپیا پټ شو زما په 50 یاره په 10 روپیا شو را نه دا پختوري وی چې خر د خنده کوي نو وګره بریکول لري دا څنګه زما په شل یاره دا خو تاسو زما ډېره غټه بېعزتي وکړه اصله در کوم باجی یو منټه ټیک ته ولا اسور کې اسی به سونه پیسې ضروري یاره ویم دا چې کړ دي پیسې خو مانه غونډې ولګېدې په سوداګانو البته موږ واغې شي میخه واغې شي اوس لګي شان پیسې نشي نه بله ټماټر راسره به ورکړو یاره تماچم خره ته روانه بیکرات ته خدا دې بې بنیاد ولا پلاستیکي د ماشومان هغه ټوټه ده انا تا من ټول په خدای دې بېهونه بچه دي کړې پلاستیکي ټماټر تاسو برباد شي ته یو لیک چې تا بلاس خواله ګرځاو په قلار کې نه باندې کې